السلام علیکم مرګرو، زه عمران علي او تاسو ګورئ پښتو ټایمز. مرګرو، په نننۍ ویډیو کې موږ موو ټول زده کوو چې موو ټول زموږ سره څه دی او موږ به یې څنګه استعمالوو. دا زموږ سره موو ټول دی. په دې چې کله موږ یو پرې کلیک کوو نو دا زموږ سره سلیکټ شي. د شارټکټ طریقه باندې موږ موو ټول په وی باندې سلیکټ کولی شو. موو ټول باندې موږ مووینګ کولی شو. مطلب تصویر چې دی د یو ځای نه بل ځای ته وړلی شو، بل ځای کې ایښودل غواړو، زه دا دلته راولمه، دې ځای نه دلته راولم، هر ځای ته دا مطلب په دې کې دا زموږ سره فري چې کوم ځای کې موږ غواړو نو خپل تصویر هلته وړلی شو. دا تصویر چې کوم دی د په دې باندې زه کلیک کړم نو دا زه سلیکټ کړم او دلته یې هم راوړی شم، په دې پرېږدم نو دا زما سره دلته راشي. دا غواړم چې دا هم د ځان سره سلیکټ کړم، دا دلته راشي، نو دا لیکلي هم زما سره دلته په تصویر باندې راتلی شي. غواړم چې دا په نیو فایل کې اوپن کړم نو هغه په اسانه طریقه باندې زه کولی شم. را به شم فایل ته، فایل کې په نیو باندې کلیک کړم، اوکې باندې به کلیک کړم نو دا زما سره نیو فایل اوپن شو. موو ټول زما سره سلیکټ دی او زه غواړم چې دا تصویر چې کوم دی د دې نه کاپي والم، دلته راشم. نو کله چې سلیکټ کوم نو د ماوس پر رایټ باندې به په دې باندې یو پرې کلیک کړم او ماوس پر رایټ باندې زما ګوته پرتی. کله چې دا زه داسې راکاږم دې فایل باندې دلته پرېږدم، زما سره کرسر نه لاندې یو پلس آیکن راشي چې د دې مطلب دا دی چې دا زه اوس کاپي کولی شم او په دې باندې زه پرېږدم نو تصویر به زما سره دلته راشي. چې کله موږ د خپل ماوس دا کوم رایټ بټن دی دلته پرېږدو نو تصویر زموږ سره دلته کاپي شو او دلته راغی. کله چې میکسیمایز په دې بټن باندې موږ کلیک کوو نو دا تصویر زموږ سره غټ شي. دلته اوس د دې سره کوم چې دا باونډینګز دي، دا مطلب دا ګوټونه دي، دا موږ ته رارې نرې لیکې ښایي. دې مطلب دا دی چې دا تصویر چې کوم دی زموږ سره غټ دی. دا دلته د څه وجې نه ښایي دا شو باونډینګز باکس چې کوم دی دا زموږ سره دلته سلیکټ دی. کله چې دا موږ انسلیکټ کړو نو دا زموږ سره بیا دلته نه شو کېږي. کله چې بری باندې موږ ټیک مارک راولو نو دا زموږ سره دا باونډینګز ښایي. د دې مطلب دا دی چې دا تصویر غټ دی او د دې باندې غټ بټن کله زموږ سره دا دوه غشي راشي نو د دې نه دا موږ لوکې کولی شو او د دې خپل فایل مطابق هم برابرولی شو. د دې کله دا لوکې کوو نو موږ له پکار دی چې د کیبورډ په شفټ بټن باندې موږ ګوته ایښودي. کله چې بری باندې موږ ګوته ایښودي نو د شفټ سره به دا تصویر چې کوم دی دا زموږ سره اخوا دیخوا به نه ځي، مطلب ګډوډ کېږي به نو، مطلب ګډوډ کېږي به نو. شفټ بټن سره زموږ دا نیولی نو ګډوډ کېږي به نو. زه غواړم چې دا وړوکی کړم او د دې تصویر برابري کړم، ګوټونه ونیسم او راکاږم، دا زما سره برابر شي. اوس دا تصویر چې کوم دی دا زما سره برابر شو. اوس دلته زموږ دا دوه آیکنه راکړي، تصویر برابر شو نو په دې باندې کلیک کوو، که نه یې برابر نو په دې باندې چې کله موږ واپس کلیک کوو نو دا زموږ سره واپس راشي. په دې باندې اوس ما کلیک کوو نو دا زما سره کوم چې پکې موږ سیټینګ کړی نو هغه واپس لاړو. اوس به بیا راځم زه به دې کې سیټینګ کوم نو دا برابرول غواړم. دا تصویر چې دی اوس دا زما سره برابر شو. دلته ما بیا هغه ټیک راکړی، په دې باندې ټیک باندې زه کلیک کړم دا تصویر به موږ چې څنګه سیټینګ به دې کې وکړو د سیټینګ مطابق به دا دلته سیف شي. اوس دا سیف شو او زه غواړم چې اوس دا باونډینګز چې کوم دي، دا ګوټونه چې دي دا ماته شو نه شي نو په دې باندې به کلیک کړم نو زما ته واپس به غیب شي او چې کله غواړم نو واپس به راشي. دلته چې کله موږ د موو ټول باندې کلیک کوو نو پکار ده چې دا دوه بټن چې دي دا یو آټو سلیکټ لیر دی، اونلی چې زموږ سره سلیکټ دي. چې کله موږ یو تصویر بل فایل ته وړو یا بل فایل ته وړو نو هغه زموږ سره په لیر کې هغه فایل ته ځي او دا یو چې دی نو دا موږ دا ګوټونه چې کوم دي دا بټن یې غونته دا موږ ته په دقیق باندې ښایي. نو واپس به راشو. اوس په دې کې زه نور سیټینګ کول غواړم. اوس په دې باندې موږ دلته غواړو چې دې له زه ټایټل ورکړم یا نور بل فایل اردو لیکل فایل دلته راوړم نو هغه هم زه په دې موو ټول باندې سلیکټ کولی شم او راوړلی شم. دا دلته زما سره د ان پیج فایل دی، زه غواړم چې دا راوړم او په دې باندې پرېږدم نو هغه به په موو ټول زما سره سلیکټ دی. په دې به زه کلیک کړم او دا هم زما سره الریډي سلیکټ دی نو په دې به داسې کلیک کړم او را به شم دلته به پرېږدم نو دلته هم دا هم زما سره راغلل. اوس زه غواړم چې په کوم ځای کې دا سیټ کول غواړم په هغه ځای کې دا زما سره سیټ کېږي او زه یې هلته ایښودی شم او دلته زما سره سیټ راځي نو دلته ما پرېښودو او هلته هم قشانتې راغی. اوس زه غواړم چې دې له ټایټل راوړم، لیکلي وله راوړم، د انګلیش لیکلي یا د خپل ما چې کومه لوګو را هغه وله راوړم نو هغه وله هم زه راوړی شم. اوس په دې باندې یو پرې کلیک کړم، په دې کوم فایل چې دی زما سره انګلیش دی، انګلیش فایل دی نو په دې باندې زه کلیک کړم یا دا زما لوګو را په دې باندې زه کلیک کړم یو پیره او بیا ماوس چې کوم رایټ بټن دی هغې باندې ما ګوته پرتی او داسې یې راکاږم نو دا هم دلته زما سره راځي. دا زما سره په لیرز کې دي او دا لیرز چې دی هر یو جدا جدا دی ځکه دا ټول سلیکټ نه شو دا جدا جدا هم راوړلی شم. په دې باندې کلیک کړم زما رایټ باندې زما ګوته پرتی او دا داسې راکاږم او دلته یې پرېږدم نو دا هم زما سره دلته راغی. نو بس مرګرو په نننۍ ویډیو کې دومره، ته بلې ویډیو پورې ماله اجازت راکوئ. د الله په امان او که فرض که زموږ دا ویډیو ستاسو خوښ شوي وي نو لایک یې کړئ او د خپلې مرضۍ کمنټس پرې ورکوئ او زموږ د یوټیوب دا چینل پښتو ټایمز سبسکرایب کړئ. د الله په امان.